مجاهد باچا صاحب هغه اعلامیه خپره کړه په خپل ټویټر باندې 2 ساعته وروسته بیرته ډیلیټ کړه مکه وې سترګې ته موږ ته راځي موږ دا شرط نه رحماني صاحب زما پوښتنې جواب نه ګوره جناب ما مخکې درته فهیم افغان صاحب ګوره فهیم افغان صاحب ګوره فهیم افغان صاحب ګوره مهرباني ګوره فهیم افغان صاحب ګوره خبرو کې بیا به رحماني صاحب تناسب مهرباني ملا صاحب تاسو مروجه کومه شرط موږ باندې موږ د وروره شرط موږ د موږ باندې مهرباني وارث خان هرټو زمان لامبر دی مشر لامبر دی ما ګران وروره سره مشه په خیر رالي شاور باچا سے محترم سلامونه احترامات الله پاک دې کی جوړ او صحتمند اوسئ تاسو سلامونه کتونکو ته باچا صاحب ډیره خسته موضوع راوړي الله پاک دې په دې جهاد کې اجر تا تم در کې چې واقعیت سره ته د پښتونخوا ملایان عالمان او خاص کر د عمران خان د پارټي کم مینوال او هغه فالو کول ولا غونډې رایخ کړل نو الله دې عزت وکا واقعیت سره ز مولانا صاحب فضل الرحمن ته او د نور د پاکستان د مدرسو عالمانو ملایانو ته دا غږ کم چې دغه وخت د میدان دی د جنگ دی د جهاد وخت دی باید رایخ شي بس د پوزه مې مپرې کوي دی باچا صاحب ته دی باچا صاحب سره ما ډیر ستاسو ننګه کړي خاص کر د مولانا صاحب فضل الرحمن هر وخت ما ګټلې دی هر وخت مې ورته आवाज اوچت کړي چې مولانا فضل الرحمن د سی ورځ برایسي چې په پنجاب باندې په مسلم لیکو پیپل باندې او په دسی په مرتد فوج باندې با برک نه نیسی او ډایرک به پیورزي او دا هغه ورځ د راغله او زه باچا صاحب ته هغه ورځ او هغه وعده به زه تاسو سره پوره کام تا ته ما ویلی و چې دا به راځي او د خیر سره الله پاک دې د دې جهاد قبول کړي مولانا فضل الرحمن دې پیمدغ جهاد کې شهادت دې ورته قبول او خدای پاک دې شهید کړي امين او ورسره او بل ورسره دغه د کم چې غږ کوي د عمران خان د پارټي خلک چې دوی ته وایم چې تاسو عمران خان صاحب خو په سلو کلو کې نه راوباسي په د باندې تورونه لګي ورې چې دا دومره عمر دنیا یې وکړه پوسو چې واحده لار د اسلام ده هغه چې کله خپل د وطن د پاره خپل د ولس د پاره او د اسلام د پاره جهاد شروع کو هغه واخیستلو په زندانونو کې واچو ولې چې دغه فوج د غلام فوج دی دغه مرتد چې د پردي د لاسو باندې جوړېدلو فوج دی په 1947 کې دا اولنۍ جنرال دی چې و دا انګلیس و په دې به موږ تاسو اوس سر خلاص شوی دی او نور به مخکې سر خلاصيږي تاسو به داسې کار وکړئ تاسو عمران خان صاحب چې دا د جیل نه خلاصيږي دغه وخت دی دا کم مشر چې غږ اوچت کړی دی ورسره یو ځای سي او زه بیا هم د امارات اسلامي مشران ته وایم چې دروازې خلاصې کوي د عمران خان د پارټي که د مولانا فضل الرحمن صاحب دا د څه چې فامیلونه دي زمونږ خویندې دي زمونږ مورګانې دروازې ورته خلاصې کوي افغانستان ته دې راشي موږ ورته دلته کومک کوو هر فامیل د هر فامیل خرچي په منګ باندې منګ دلته ورته غونډو دغلته افغانستان کې خالی ځایونه خپل کورونه ورته خوشي کوو اول ته د لاړ چې دا ځوانان دي چې دي د عمران خان پارټي ځوانان الکان دا ظلمي دا د غونډ جهاد تر برابر یو دغه وخت دی باید سبا بل سبا ته ونه ګوري او په حرکت وکي تاسو په خدای یقین کې باچا صاحب دغه د انګلیس مبارزین د جرمني ادار ځای کې دا کوم مبارزین چې د لکتا غونته باچا صاحب دا غونډونه ډار د پاکستان مرتد فوج ډاریږي تاسو پوهیږئ موږ سره مطلب برټش پاسپورت باندې ویزې ونه لګولې خاص په هغې کې لیکل شوي دي چې موږ افغانان او دوی وایي چې دوی ته ویزې ونه لګوي چې چمپیون ټرافي را روانه ده او زموږ اصلیت ورته معلوم ده چې دې کې داسې یو کاله خراب پرانیسي چې زموږ کوم فوجي سر په پرې کړي نو په هغې حساب باندې که تاسو پام کړئ چې هان د دې ډار نه موږ ته مطلب ویزې رانه کړل چې موږ پاکستان ته لاړ شو خپل اتلان تشویق کوو میچونه وګورو نو دلته خبره د دې شي ده زه بیا هم دا خبره کوم چې دغه وخت د جهاد وخت دی الله پاک د باچا صاحب تاجرو کې دغه نورو دوستان ته دی ورکی شینواری صاحب ته دی چې دغه جهاد ته او دغه وخت باچا صاحب په کار د دې د دی کنه چې د دروازې د افغانستان خلاص دي خوندې کدا باندې باندې کوي چې فامیلونه هم دي هغه یو نیم دا یو نیم چې مطلب مونږ ورته خیر زمونږ ورونه دي اوس پکې جذبه به راځي غیرت به پکې راځي اوس به ګل خان ورته نه دغه چې غوښتلو او دا ویل چې زمونږ خوندې دي ورونه دي ولا مونږ محفوظ نه یو دروازې د افغانستان خلاص دي تاسو زمونږ ورونه استئ غونډې خوندې مورګانې مراولېږئ هلته به ښه په عزت او ابرو کې ژوند کوي والله چې د خپل کور مړۍ به مر سره نیمو
کوو خو تاسو تکړه سئ په پنجاب او په دې مرتد فوج باندې وردن نشي د خیر د 15 ورځو کار دی په خدای یقین وکړئ که په 15 ورځو کې دې پښتنو چې دا پوره مطلب پاکستان فتح نه کو په ما باندې نالت وای تاسو پوهیږئ په بنگلاديش غونته ملک او 20000 د فوجان نه پتلونه په 4 ورځو کې نو موږ تاسو پوره مطلب پنجاب فتح کوو نو مننه نو دا وینا یقین وکړئ یقین چې موږ ټول حقاني مدرسې چې د څومره چې مدرسې د جماعت اسلامي والا دي د فضل الرحمن ورو سبانه او تقلبونه واچوي سبانه تقلبونه وته واچوي د خیر غرون ته خېجي او شهادت پالواته نه راځي چې شهادت ته تالواته راشي قرباني ته بخېجي باچا سے محترم ناراضي جهاد بد دغه فیصله جهاد دا د سي جهاد ته چې درته وایم چې ډایرک جنت ته ډایرک جنت فردوس ورته ورکې کی دا موږ تاسو په دعاګانو کې جنت فردوس غواړو که دغه خلک به ډایرک مولانا فضل الرحمن فردوس وران نشي لیدي بیا به راغی دنیا کې ګورو خبردار چې به بس په حال غواړو چې لاړ شي نه باچا صاحب دلته خبره دا ده چې دا مرتدین ختم ګوري باچا صاحب ما یو مسله اوریدله چې د کله مسلمان په جامه کې منافقین راشي اول ختمېدل د منافقینو په کار دی دغه مرتد فوج چې دی دا منافقین دي دغه منافقین ختمول چې دا فرض دی او ورزي په د خیر سره مننه د خپل چې موروره پاچایم قریشم یعنی د پیردوس اول ځان ته غواړم ولکه نه فضل الرحمن او سمیع الحق وی لاړ شو دا نور خیر د لاړ دي چې معمولیون موږ ته دغه کو اشاره کو چې غرون ته وخیږي اجازه سره مشه په خیر علي لمبر د چا دی قربان اول خو ټولو ته سلامونه نیکې هیلې الله دې وکړي چې راته روغ جوړ وئ عزت جامع پتان وي هوتل د په ګرانه کوئ عمرونه د ګرانه ماشه ټول ستړي ماشه مننه په خیر علي په خیر علي بچا کم اول صاحب الله دې قدر وکړه زه به دوه خبرې وکړم چې چا باندې بده ونه لګي دا خو یار سړي خپل فکر دا خپل سوچ دی وایي چې موږ یو ځای ته ګوته وروړو چې په کوم ځای کې مشکل وي اوس د بجلۍ تارونه چې تیریږي بجلۍ تارونه چې تیر شوي وي که نه نو په هغه کې کرنټ نه وي بجلۍ نه وي نن په ما که شعور نشته تارونه تیر شوي دي د ما په دماغ کې مازغه نشته ما په سر کې مازغه نشته د یو افغان په سر کې مازغه نشته د یو پښتون په سر کې مازغه نشته خالي کوپړې خدای راکړي دي مازغه په موږ کې نشته دا بعضې خلک چې جهاد شروع شوی دی او په پېښور کې که دغه ته موږ سوچ وکړو چې دا ما یقین ده چې بیا د پښتنې د ونې د تیاولې افتتاح یې وکړه چې دلته به بیا جنګ ولګي او بیا به د پاکستان ظالم فوج بیا ننوځي په پښتانه کې بیا به د سار ځوانون ختم کی بیا به خویندې میندې بورې کی دا د دی د خپل یو سیاست دی که موږ او ستاسې شهیدان یو چې هلته په کرمه کې شیعګان مسلمانان سنیان سره اچولي دي سره تباه یې کړو اوس یې دلته دغه افتتاح بیا ورته وکړه چې دا به دلته جنګ شروع کړي فوج به بیا پسې ننوځي بیا به د پښتانه یو منټ ګورئ تاسو ټول وګه د بچا کبول صاحب زه به یوه خبره وکړم او په ډېرې بخښنې سره ما پرېږدئ او که چېرته په پښتانه کو شعور وي غواړي چې زه ژوند وکړم غواړي چې زه په دغه وطن کې واوسېږم نو بیا دې د پنجاب نه شروع کړي هلته د راجګ شي په پنجاب کې هلته د جنګ شروع وکړي هلته د نخرې وکړي دا خو په پېښور کې د ما د پېښور څه فرق دی هلته هم زمرم دلته هم زمرم دغه ګورئ کموال صاحب دا د شیطانۍ دا ځاله ده دا د پاکستان فوج دا د شیطانۍ ځاله ده دلته کسان جګ کړو چې تاسو د جهاد اعلان وکئ او دلته به موږ ته پرشن ته لاره ورشي بیا به د پښتانه د غم په ټغر کینوي قسم په خدای که بله خبره وي که چېرته پښتانه جهاد غواړي د پښتانه مشران د فضل الرحمن د زیړ پټکای چولی ده زیړ پټکای حول په اسلام کې شتی نه زیړ پټکای خو بیخي په اسلام ده خو د هندوانو پټکای دی ولی دی په نام د اسلام راغلی دی نور هغه کارونه کوي مونږ او ستاسې د دې شهیدان نه یو چې په پاکستان کې په دا تورو ورځو کې د چرګ واده یې وکړو ماړه یې په وکړه مونږ او ستاسې شهیدان نه یو
چې چرګ یې سره واده کړو مونږ او ساز دې شهیدان نه چې په د مخکې ورځ کې بزرګیانو ودونه یې سره وکړو آیا بیا خو زه دغو پښتانو ته وایم دغه افغانانو ته وایم چې که چېرته غواړئ چې په د دنیا ژوند وکړو راځئ چې د دغې کین د بغض د نفرتونو نه سره تیر شو مونږ یو بل ته زماریان شوي یو یو بل ته غاړه ښه نه وایشو راځئ چې دغه زور ګاونډي ته استعمال کړو راځئ چې دغه زور کافر ته وکیو راځئ چې یو اتفاق یو لا شو که تر څو په همدغه د مونږ په دغه ټیک ټاک کې یو بل ته پیغورونه وي یو بل ته کنځل وي ما د قسم په خدای بچا کمول صاحب چې تر قیامته پورې به همدغسې د ما د ستا خویندې میندې ژاړېږي د ما د ستا د سر سړي به مړه کېږي د ما د ستا ځوانان به ختمېږي او د ما د ستا ځوانان به بهر څوک به په ډوریان کېږي او څوک به په کشتۍ کې مایان خوري څوک به سمندر ډبوي همدغه به د مونږ حال وي که غواړي چې دا پښتانه نور پوه شي چې 200 دښمن پیژني یو لیډر د پاکستان کې وټه کې دغه پښتانه چې نن 15 ډالې شوي دي 15 ډالې فضل رحمان ده محمود خان اچکزی ده عمران خان ده منظور ده پلانه ده دا یو لیډر وټه کې په یو لیډر سره روان شي که دی بیا بده ورځ پیدا کړه زه به سړی نه وم خو دا ویشل شوي دي مهرباني موبیل صاحب پاچا صاحب محترم لنډه خبره دا وه چې هغه داسې ورته وایي حضرت مولانا فضل الرحمن حفظه الله او مفتي تقي عثماني صاحب هم د پاکستان د فوج خلاف د جهاد اعلان وکړ او ټي پي سره یوځای شول د الله تعالی له دربار الله اکبر الله نعره تکبیر یا تکبیر الله یا رب پاکستان ټول مولایان خدای چې په جماعت کې د جمع لپاره پاتې نشي او ټول جهاد ته لاړ شي آمین آمین و پاچا صاحب زه لږ څه ویده ومه څه به نه اوس د خوبه را دا به امکان ولري ولا نه پوهېږم نو نه تورې زه دا سترګې لږ سلامه لږ ویده ومه زه به هر حال ښه چی شه دا موضوع چی شه ده موضوع موبیل صاحب په دوو ده یو د پاکستان مولیانو ته جنت غواړو دغه د جنت لنډه لاره نن په لکه مروت کې اعلان وشو چې جهاد ته راوځي ډېر خلک راوتي وو ویل چې جهاد دی او انقلاب دی او بل موبیل صاحب موضوع موږ افغانان ولې همیشه د ټوپک د لارې د خپل نظام د چپه کېدلو کوشش کوو ولې بله لاره موږ انتخابونه چې یو درېیمه لاره لکه څنګه چې په نړۍ کې د حکومتونه بدلیږي او پنسن قدرې بېځا کېږي نه مګر زموږ بدبختانه اوس هم دا هلې ځلې دي نن هم په وینا کې خلک راغونډ شوي هغه خبرې ما واورېدې یعنې دا کوم طرف ته موږ روانې په دې دواړو خبرې دي ولا د ویانا په غونډه باندې خو به لاند دومره درته وایم پاچا صاحب یو د تاریخ د کتاب لوستونکی ده یو د تاریخ لیدونکی ده او یو تاریخ جوړونکی ده که موږ په افغانستان کې وګورو دغه 40 کاله خو زموږ او ستاسو په مخ کې تیر سو هم مو تاریخ جوړونکي ولیده هم مو تاریخ لیکونکي ولیده هم په خپله تاریخ ولیده نو که یو سړی ما ته راجګېږي د تاریخ کتاب راکوي چې دې کې د افغانستان 40 کلن ناورین لاسته راوړنې دا لیکل سوي دي زه لاندې ورته وایم دا کتاب بل چاته ورکړه دا ما په خپله لیدلی دي د سردار داود خان له نظام د نسکورېدو نه وروسته او د هغه په وحشیانه ډول په شهادت رسول ټول فامیل په ارګ کې په وینو لړل له هغه نه وروسته روسان راغلل سره کافر او شنه کافر او هر څوک چې راغلل افغانستان ته په وړاندې ټول افغان ملت ودرېد د جهاد یې وکړ په هرات کې په یوه ورځ 4,000 مسلمانان شهیدان سو ننګرهار کونړ خوږیاڼي قندار خو داسې ځای نه په افغانستان کې د روسي ښکېلاک په وړاندې ونه درېد جنګ موږ جهاد موږ خدای دې قبول کړي روسان مات سو لاړل نجیب حکومت پاتې سو ړنګ سو هر څنګه چې سو خو دغه حکومت مجاهدینو ته په لاس ورغی حکومت مجاهدینو ته په لاس ورغی پاچا صاحب ولې هغه ټانګونه چې له روسانو پاتې وو ولې هغه ټانګونه چې د سردار داود د نظام په وخت کې موجود وو پاچا صاحب محترم زه یو لنډ مثال در کوم په دوبۍ کې یو چا ماته ویل وایي 36 کاله ما په دوبۍ کې تېر کړي دي مالښه
بیوجي ته بوتلم په دوبۍ کې اولنی بلند منزل دغه و چې 11 چاته ده 11 یعنی هغه به داسې لیدل هغه نه د ما فارم ډېر ښه ده په هغه وخت کې د مخابراتو وزارت د سردار داود په وخت کې جوړ سوی د دوبۍ او اماراتو نوم نشان لا نه و موږ هوایي ډګر درلوده یو نه 10 مو درلوده موږ نقشې درلودې موږ زراعت درلوده سردار داود سعودي ته لاړ د سعودي په مکه او مدینه منوره کې چې قالین هواري شوي اول سردار داود ته هواري کړي دي د مکې د غلاف د پوښ پیسې د افغانستان حکومت ورکړي دي چا ورکړي سردار داود ورکړي دي سعودي ورته ویلي چې زه تا ته ویزې درکوم افغان مزدوران سعودي دا خبره بده ولګېده چې افغان مزدوران کاریګر به دې ویلي و دا زړه کې داسې تېر شو بیا چې دلته راغی نو د سعودي باچا فیصل ته یې وویلې چې ته عرب افغانستان ته راولېږه د مزدورۍ دپاره زه تر هغه خطه ولې تر اوسه پورې سعودي موږ ته ویزې نه راکوي دا سعودي کې چې څومره خلک دا د پاکستان پاسپورټ وتللي صحیح ده دا د هغه سردار داود د غیرت وجه وه هغه په دې پوهېده چې زه افغانستان داسې حد ته رسولی سم چې له لندن نه به خلک مزدورۍ ته راځي هغه په دې پوه چې زه په افغانستان کې دومره څه لرم چې په ټوله نړۍ وخورم خلاصیږي نه د قوشتېپې کانال د سردار داود د وخت نقشه ده ولې ظاهرشاه 40 کاله پاچاهي کړې څوک نه وایي دا د ظاهرشاه نقشه ده د کابل ښار د داود خان نقشه ده نوی کابل چې اوس په دې سابس کې جوړیږي د داود خان نقشه ده دغه بندونه د اوبو د داود خان نقشې دي ښه ټول هر څه داود خان په 15 کالو کې وکړه مونږ په 45 کالو کې چې شي وکړه تیاره نقشه مو پیاده نه کړله نو وخت چې مونږ خپل 6,000 چاینه ټانګه اره کړل ویې موړل پاکستان ته صحیح ده 400 باله تیارې مونږ درلودې تر اوسه په اسیا کې داسې ملک نشته چې ویې لري کباړ مو کړه مونږ 40 کاله مخکې درلوده نور خو څه کوي د دارالمان ماڼۍ مو په بل مخ کړله لاینونه د برق مو وویسته د اوبو پایپونه مو مات کړه شیردانونه مو د ارګه پورې مات کړه ومو ویسته صحیح څه ښه دا مو وکړل په خپلو منځو کې مو دومره سره ووهل د اسلام په نامه چې کابل کې لاس حکومت و د افغان پیغلو نه چا سینې پرې کړې نن په ویانا کې ناست د دیموکراسۍ خبرې کوي رقص مرده چا وکړه نن د دیموکراسۍ او د بشریت خبرې کوي میخ کوبیدن چا وکړه نن د دیموکراسۍ او د بشریت په دشت لیلي کې په شمالي کې دا شمال د افغانستان برخه ده که نه ولې 4,000 پښتانه له تیغه تیر شول دا خو بندیانو بیا هم دوی د بشریت خبرې کوي د دوستم جنایتونه چاته نه دي معلوم د ګیلمجم په نامه ملیشې چې په کوم ځای به ورغی نه به د چا عزت خوندي و نه به یې ناموس خوندي و نه به یې مال خوندي و هغه د همدغه 20 کلن اشغال کې چې هم د نجیب له حکومت نه خوړه هغه خالد بن ولید ورته ویلې د بیا چې مجاهدینو سره یو دوی خالد بن ولید ورته ویلې بیا وروره ګوله نو ښه دغه ټول مونږ وکړل ښه نر غوندې په جګړو مو کړه تر اوسه پورې مو کړه څوک مو مات کړل دا هیواد مو مات که نن په ویانا کې ناست یم هغه څوک د بشریت سندرې وایي او د دې نظام خلاف غږیږي چې هغوی 20 کاله غیر له دمبورې نه غیر له بچهبازي نه غیر له غلا نه د وزارت دفاع د پچو په قرارداد کې غلاوې وکړلې بیا په تلو کې 45 هلیکاپټرې د افغانستان بلیک هاک هلیکاپټرې چې په غنیمت کې پاتې شوي دا هم ځان سره ویوړل دوی خاینان نه دي نن موجوده نظام ته خاین وایي ورور خو د قوشتېپې په مشکلات به وي ستونزې به وي خو له ویانا نه ته چغه وهې چې طالبان دهشتګرد دي نو چې دهشتګرد دي ولې دغه افغانان په دې ویانا کې دی له مرۍ نه نه نیسي چې تا د 15 میلیارده ډالرو اسلحې همدې دهشتګردو ته پرېښوده دفاع وزارت او 10 قلي اردوګانې دې ورته پرېښودې زرې موټر دې په زرګونو ورته پرېښوده تر خولې دې همدغه دهشتګرد مساله کړه دا خو تا وکړه ما ته ولې وایه زه خو ملت یم پرون مې د تا حاکمیت منه نن د طالب منم
نو ته ماته بیا څنګه د جنگ سندرې وایې چې زه راځم او طالبان هغه کې ته به راځې له صفر نه به بیا شروع کوې تا په سلو کې غول وکړه په صفر کې به بیا ته څه وکړې بیا راشه وروره دلته مونږ وایو چې ولې نظامونه په جګړې خو دغه حال ده چې نظام هم زغم نه لري چې یو چا نقد وکړي بس سر یې پرې کوي ولس هم وروره ګوله له دې نه چې غږ وکړي بس ډاز وروره ګوله پول ته بم کېده نو اوس دغه نوې لوبه تر ټولو خطرناکه ده پاچا صاحب نوې لوبه خطرناکه ده موږ د اوکراین په سیاست باندې غږیږو اوکراین دغه د اروپا د امریکا د روسان دي په خپلو کې سره لګیا دي یو جوړ به راوباسي بیا به ما او تا ته بېکاره سي بیا به ما او تا ته پښې ترپوي بیا به پاکستان له یو خوا را باندې غور وهي او تاجکستان او ازبکستان او نور له بل د ایران له لاسه سوریه وتلې د هغه ارادې ښې نه دي د سیمې د ګاونډیو هېوادونو ارادې ښه نه دي دننه په افغانستان کې که د مهاجرت خبره سیم که د بدبختي سي اوس 3 کاله د طالب د راتلو سو وایي هله ولې دوی مریخ ته ونه خته اوس سړی ته په 40 کالو کې مریخ ختل څه که افغانستان د تیکا که پاچا صاحب ته به د جمهوریت په وخت کې راغلی د وزیر اکبر خان سرکونه د شارنو سرکونه په سیمټي دیوالونو پوښل سوي شیرپور د ټول چور که په ارګ کې د ځان ته کورونه جوړ کړه تا څه شي کړي دی ملت ته دغه خلکو څه شي کړي دا نن د دیموکراسۍ خبرې کوي همدغه فوزیه کوفي قاچاقبره د پوډرو نه وه دا غله نه وه دا بل د پچو قراردادي غل نه و خو جمهوریت خو همدوی تباه که همدوی به اشرف غني ته نیغ کېده د ارګ په مخکې به په عکسونو ډزې کولې دغه کرزی چې دوی وپړسول همدغې پسې راجګ نه سو په تالار د پارلمان کې د کرزي عکسونه ونه شکول غدار او خاين چغې نه ورته ویلې په همغه پارلمان کې د کرزي په مقابل کې جګ نه سو کنځای ورته ونه کړلې چې کرزي غېږ کې ونیول که همدغسې یو پښتون که عبدالله ته کنځلې کړې وای څه حال به یو همدغه عبدالله را جګ نه سو که ما قبول ندارم موبین صاحب تاسو خبرې کوي بخنه غواړم مرګړو ګوره چې موبین صاحب او زه یا څو مشران په دې ټیک ټاک کې دي چې موږ هر یو لایف ته لاړ شو موږ ته اول دغه راکړی ټیم راکړی په ډېر احترام سره په ډېر دغه نو چې تاسې ته سره رانشي موږ د ټول افغانان ټول یو شی زما د موبین صاحب انډیوالي او دوستي کمال صاحب یو منټ زه د نکوزیږم نور زه جنرال صاحب ته سلامونه نه کهلي ډېر وخت مې نه ولدلی ستړی مه شي بخیر مهرباني شته جنرال صاحب موبین صاحب چې راته روغ و جوړ وي الله تعالی د عمر درکړي قربان دې شم الله دې تل درته سرلوړی سرفراز کامیاب بریالی لره دلته 2 بجې دي او زه درنه کوزیږم قربان دې شم قدرمن انشاءالله دې سرلوړی دلته یو مرګړي لیکلي چې جنرال موبین صاحب ډاکټر صاحب نجیب ته توهین وګوره جنرال موبین صاحب سره زه اوسنی لایف نه راځم ښه دغه مخامخ ماستانه سره په جمهوریت په وخت کې ما د لایفونه کړي ته ماته یو لایف وښیه چې جنرال موبین صاحب ما ته توهین کړی یا رئیس اشرف غني صاحب ته توهین کړی یعنې زما او د ده په لایف کې یو د څوک ثبوت کړي موږ متقابل احترام لرو خپل سیاست هم په خپل ځای دی نیوکې کوو هغه بیل دغه لري مګر دلته هېڅکله داسې څه نه دي شوي موبین صاحب یو خبره کوو چې دغه تېر 4 کاله تقریبا برابرېږي تقریبا 18 میلیونه افغانان د افغانستان نه بار شو موبین صاحب زموږ ډېر مسایل چې دي زموږ په حکومتونو کې دي حکومتونه د دې زمینه برابروي چې د 2 پیسو خلک هغه بیا سه مهربانه راوچت شي او د هغې نه بیا دغه خلک په اروپایان د هغې نه اتلان او قهرمانه یروګان ته جوړ کړي هغه هېڅ حیثیت نه لري مګر هم ته دې ته جوړوي لکه بس ولګي اوس تاسې وګورئ دغه چې د ملالۍ سبزی هغه کوم ځای ته ورسولی موبین صاحب یا داسې نور زموږ د افغانستان خلک نو د حکومتونو ډېره غلطي ده موبین صاحب چې حکومتونه دغه 4 کاله دي تر ډېر غټ فرصت و مګر هماغه غلطي کوي چې کوم چې مخکیني حکومتونو وکړه صاحب خو مونږ پاچا صاحب محترم یو د افغانستان په ټولو قشرونو کې دغه یو شایسته چې مونږ سره د تعصب ماده ډېره زیاته ده له نورو نه زیاته ده بیخي زیاته ده بخیلي لرو فرض مثال ښه عالم مونږ نشو زغملی ښه شاعر نشو زغملی ښه سرمایهداره نشو زغملی ښه حتی په ټیک ټاک په رسنیو کې مشهور افغان نشو تاسو ورشئ د پاکستان په شمول د ډیرو هیوادونو لوبغاړي او ژورنالیستان له رسنیو نه په میلیونونو ډالر اخلي رونالډو څوک ده سلیم صافی څوک ده هندي خبریالان دوی له دغه چینلونو نه همدغه رسنیو نه په میلیاردونو روپۍ اخلي رونالډو په یو ویډیو باندې په یوټیوب کې په یوه ورځ کې 25 میلیونه سبسکرایبر ونیول
نو ته سوچ کوه پاچا صاحب مونږه که معمولی او دا خو د یوټیوب دپاره کوي، دا خو د ټیک ټاک دپاره کوي، دا خو ځان مشهوره کوي، دا وسړی قرآن ته وګوره بس دغه د مونږه نیتونه دي پوه شولې. پیسې به ته ګټې، خواري به ته که حساب به بل در پسې نیولی والا پلانکي سخت کار جوړ ده ولې دا به 3 دوکانه دي او له هغه نه به نه خبر سي پنجشنبې ورځ کېږي دوکاندار ته وګرایي نه لري خو خپل همت کوي وروره تا ته لاس نه دی خود مزې وکړې نوشي جانې ورسه ته هم ترې سودا واخله ته هم ورسره کښېنه. نو موږ چې زغم پیدا نه کړو حوصله پیدا نه کړو ته ورسه یو ښه ښایسته جومات جوړ که یا جوړي او ته ورته په څنګ کې بل جومات جوړوم جومات ته دې ولاکه پرېږدي. بالکل مبین صاحب تاسې د سوریا خبره وکړه سوریا چې څنګه ونیول شوه ما په هغه وخت کې ویډیوګانې زما 3-4 ویډیوګانې پې ما ډکې کړې ما دا اوس د امریکې او د اسرایلو لاس ته ولې ده معامله وشوه معامله داسې وشوه چې یوکرین ګوره یو په دې باندې افغانانو تاسې ذهن جوړ کړئ چې دا ستر قدرتونه چې دي مفادات یو دي دا د دې ګټه یوه ده دا پردي ملکونو کې جنګونه ډیزاین کوي دا مو یوه چې امریکا د وروس دشمنه ده وروس د امریکې دشمن دی دا ټوکې ټقالې دي هسې او تاسو ته به معلوم شوي چې دا 4 کاله اوس په د افغانستان کې اسلامي امارات دی که دا چین چېرته د امریکې سره خلاف وي یا وروس چېرته د امریکې سره خلاف وي خو په رسمیت د قصد نه وپېژني که نه د دې نه دا معلومېږي چې دا سره یو دي نو یوکرین ورکو روسیې ته او دغه چې دی سوریه هغه امریکې او اسرائیل پلاس اوس خبره بېرته افغانستان ته راځي یعنې دا ریکارډ به پروت موږ دا خبرې کوو اوس خبره بېرته افغانستان ته راځي چې افغانستان ته دې څه رقم مداخله وکړي او دغه وکړي نو په دې کې هېڅ شک نشته په دې خبره کې. ما درته وویل چې دوی فرصتونو ته ګوري بدبختانه چې د افغانستان معدن زموږ دپاره غذاب ګرځېدلي په دغه معدنو باندې کار نه کېږي ونسو او خدای دې وکړي چې دا جدي کار شروع شي افغانانو ته پکې ګټه ورسېږي. بل همیش موږ باید پاچا صاحب محترم بېطرفه سیاست ولرو همیش په سیاستونو کې موږ طرف واقع سوي سردار داود هم که چېرته د غرب ته ډېر نږدې سوی نه وای د روسانو له داسې غبرګون سره نه مخ کېده یا فرض مثال نور ځینې خلاوې ستونزې دي چې هغه موږ له د خپل هغه وجه نه بیا ډېر لوی زیان ومنو. نو د مهاجرتونو خبره دغه ټولې ستونزې چې دي دا پاچا صاحب اوس نه دي دغه د اول ته اروپا ته مهاجر سوی وې ډېر وخت دی اوس سوی زه په مهاجرت کې پیدا سویم سلګونه ځوانان زرګونه میلیونونه افغانستان کې بیخي طالبونه له افغانستانه وتلي دي په مهاجرت کې ژوند ده دلته چې هر وخت د مهاجرتونو لړۍ ولې راغلې ده چې حکومت راشي خپل مخالف وژني مخالف مجبوره ده د ژوند د پچ کولو دپاره وځي مجبوره ده. په سوریه کې وګوره مبین صاحب په سوریه کې سوریان لاړه څومره خپل هېواد ته ستانه شو زمونږ خلک چې حکومت راشي خلک ترې تښتي 2,00,000 کسان له هېواده بهر چې کومو په دغه 2 میاشتو کې راغلي دي 8,00,000 ځایي مهاجر له یو جې نه بل جې ته سیمې ته تللي هغه ځای په ځای شو دا لړۍ ډېره په توندۍ روانه ده صرف د سوریې حکومت د دې په خاطر دغه لړۍ ورو کړې ده چې دوی ته سرپناوې برابرې کړي ځکه په سوریه کې اټومي وسلې استعمال شولې د سوریې خلک یې داسې کړل چې ویډیوګانې اوس هم موجود دي چې په زرګونو په ورځ کې صرف د اکسیجن د نشوالي له وجه شهادت رسېدل. نو تاسو به وګورئ په لنډ وخت کې به ډېر څه تغییرات راسي جګړه اقتصادي جګړه ده د بریکس مسله ډېره خطرناکه ده امریکا یې ورخطا کړې د بریکس تر شا اروپایي اتحادیه په پټه کې ولاړه ده او اروپا نه غواړي چې ډالر نور دغسې یکتازو ګرځي پاوند خپل زور وهي چې زه باید په نړۍ کې یم یورو خپل زور وهي چې زه یم هغه وایي چې زه هم نسم کېدی پاوند هم نسي کېدی نو بریکس خو چا وړی نه ده بل بریکس معمولي خبره نه ده دا چې ویسټ انډیز او سریلانکا نه ده جوړ کړی بریکس د نړۍ هغه ځواکمن اقتصادي او پر نفوسه هیوادونه دي روسیه چین هندوستان دا هغه څه دي چې نړۍ خپل پروډکټ کامیابۍ ته رسوي نو په دغه ملکونو کې به خپل پروډکټ مخکې به دا چې ټرمپ وایي زه 100% مالیه لګوم داسې خبرې دي 100% مالیه په چا لګوي
په اروپا یې لګې، په روسانو یې لګې، په هندوستان یې لګې، ویې لګو دوی په خپلو کې سره چې کله د نړیوال بانک سیستم ته بریکس داخل شو، ډالر خپل حیثیت له لاسه ورکوي، ډایرک اروپا د هغه تر شا، ځکه اروپا له امریکا نه ښې ارادې نه لري، نه د افغانستان په جګړه کې او نه د اوکراین په جګړه کې. دا اوس امریکا درګرد اروپا ته ګول ورکوي، اروپا له صحنې باسي، جرمني ته وایي دومره پیسې که راکوې فوج مې د کنې در نه ځم، هغوی هم حیران پاتې دي چې اوس څه وکړو. موبین صاحب دا تاسې په سیاست خبره وکړه، زموږ نور په سیاست نه پوهېږي، په نړیوال سیاست. دا اوس چې په کومه ورځ باندې په سوریه کې حکومت سقوط خوړو او د اسلام پالي راتله، په هغې ورځ باندې د روسیې کوم وزیر په افغانستان کې وانس حقاني صاحب سره و، او په هماغه ورځ باندې زمونږ خلک په افغانستان کې راوچت شو، جشنونه یې وکړه په دغه په سوریه باندې چې فتح مجاهدین یې وکړه. اوس سړی تل ته څوک نه کوي چې د روسیې هلته راووته، د هغې ځای نه د هغې هلته اډې وي او د روسیې وزیر په کابل کې ناست او ته راځې د هغې د فتح جشنونه په افغانستان کې مانځې، نو موږ په هغه سیاست باندې پوهېږو نه موبین صاحب. ها نو پاچا صاحب محترم، بس الله پاک د خیر کې دعا وکړو. مقصد د دغه نظام نسکورېدل، د دې نظام خلاف جګړه د هیچ چا په ګټه نه، بالخصوص موږ او ستاسو په ګټه نه ده. نړۍ ته راته لاس په زنې ناسته چې څنګه په افغانستان کې جګړه شروع شي. موږ له دې نه جګړې تلابي وکړو، راځئ سولې ته امن ته وکړو. پاچا صاحب ته په خپله راغله په افغانستان کې د مشکلات ولیدل، د تحمل د جګړې نور افغانان نه لري، کونډې یتیمان. دغه پرون نابله ورځ ته وګوره په پاکستان کې یو ځوان را جګېږي، ځان هم وژني خپل بچي. پاچا صاحب دا ډېره سخته پرېکړه ده. زه په خپله د خپل اولاد په پښو کې ازغی نشم زغملی، چاړه به یې مرۍ ته څنګه نیسم. څنګه یو څوک دومره مجبوره سي پاچا صاحب خپل ګلالي ماشومان دردونکي. خو مې نن دا ولیدل چې یو څو تصویران مې ولیدل، د لورګانو خو یې ډېر په خاموشۍ دا چاړه قبوله کړې، زامنو یې لاسو سره اچولې، دا ګوتکۍ داسې پرېږدي. دا ډېره دردونکې ده. بیا ځان هم وژنه، بیا نن یې ښځه را جګه سوې ده، هغه ویلي دي چې دا خو زه د ده په مرګ هېڅ خفه نه یم او زه د سره خدای په داسې رقم زړونه دي چې په اولاد خو به دې خفه وې. نو دغسې یو حالت ده که خدا ناخواسته نو دا چې له وجې نه کېږي. ته اولاد ته چاړه رانیسه، په خدای چې د پاچا صاحب د موږ او تاسو بچي چې د شپې چنګ وکړي، وګورئ دا ولې څه تکلیف لري، ولې یې وزړه، بیا چړې ته څنګه خبره ورسېږي. نو دغسې خپل د اولاد قصابان موږ په خپله هغه په چړې حلال کړه، موږ یې په نورو طریقو وژنو. خیر ده که زه خپل بچی نه وژنم، پاچا صاحب د تا په بچي ښه تیز درځم، که ته زمان خپل نه وژنې زما په بچي ښه تیز راځې. خبره هماغه یوه ده، خپل بچي خپله وژنو، بس خلاص. خپل پلرونه خپلې میندې په خپله حلالوو، خو ته زما مور او اولاد ته چاړه نیولې، ما دې تا ته نیولې، بس دغومره فرق سره لري. په یو نوم او په بل نوم سره وژنو، بس خلاص. بالکل موبین صاحب، الله دې اجرونه درکړي، ډېرې خبرې مو کړې. او بس واقعي دغه 45 کاله موږ کفار هم دې وطن ته راغلي، کفارو دومره ظلم نه دی کړی لکه موږ یو بل سره چې کړی، لکه یو بل موږ ولا امریکانۍ او روسیې هم دومره بد نه راځي چې بعد خپل افغانانو کې یو بل سره دومره اختلافات لرو. نو لمبر د چا دی مهرباني وکړئ، لمبر د صادقي ورور دی، صادقي صاحب په خیر راغلی، موبین صاحب هم ناست دی، وارث خان هم ناست دی. موبین صاحب ته به سلامونه وي، د وارث خان ته به زه نوبت ورکړم چې دا مېلمه دی، خیر دی، زه به دې پسې خبرې وکړم. ښه صحیح ده، مهرباني. موبین صاحب سلام کوو. بس هیله الله دې وکړي روغ او جوړې، حبیب ته او جنرال موبین صاحب ته او د رحماني صاحب ته ټول ته سلامونه، نیکې هیلې، الله دې وکړي روغ او جوړې. پاچا صاحب وبخئ، جنرال موبین صاحب راغی، ډېرې ښې خبرې وکړلې. اصلي موضوع ته چې راختلي وو هغه موږ نه داسې لږ ګډه وډه هم سوه، نو ډېر په بښنې سره دم ښې خبرې وکړلې. نو نه پوهېږم له خوبه و که څنګه چلو ولا که پوهېږم سړی وی له خوبه یم. نو جنرال موبین صاحب په غلامان په خوب کې ولیدو، دا خو حافظ الله رحم الله او دغه په موږ داسې دعاګانې وکړې مالکه دا د رښتیا د خوا له خوبه سوی و، پوه شوې. ما خبره به ته وکړم ښه وارث خان، ما په جمهوریت کې ویډیو ډکه کړې وم، الله دې چې د افغانستان نه یو جومات جوړ کړو.
ما پکې ملي اردو پرې دی ما پکې پلانې شي هغه خبره په 2013 کې کړه بل ورځ د قاری صاحب سره راته وایي آزار دې کړی اوسه مهربان هغه د افغانستان جمعه شو نه پکې مکتبونه شته نه پکې ملي اردو شته دا ښه پاچا صاحب دغه دعاګانې لکه کومه نن سبا سي په وطن کې کوم حکومت داسې خدای خبرې هغه موږ پښتو کې یو متل دی خدای ته مخ کو موږ ته شاکه کنه حقیقت خبره به کې دروغ به نه وای نو صحیح ده موږ په داسې وطنو کې اوسېږو چې کفري ملکونه دي خو چې خدای ته مخ کو د خپل ملت ته عوام ته خپل خلکو ته شاکو او خدای ته مخ کو حقیقت وي نو دغه دولت موږ ډېرې دعاګانې کړې چې الله په وطن کې امن راولي او په وطن کې یو اسلامي حکومت راولي دا دعاګانې موږ ډېرې زیاتې کړې دي په دې باید سترګې پټې نه کړو موږ ټولو افغانانو دا خبرې کړې دي سیاره د ولګي ادیرې نه دي ډکې او د ولګي به نه مړ کېږو چې صرف امني امنیت یو دا جنګونه او دا مړی نه او د موږ په وطن کې یو اسلامي حکومت نو دا به ښه خبرې خو برعکس نن سبا غریبي هم داسې یو بد شی ده چې په وطن کې کار روزګار کسب نشته ده ډیر خلک د غریبۍ او د غربت د وجې نه مهاجر کېږي مهاجرت ته مجبوره سي لاړ سي او هغه سي نو دغه هم یو مشکل ده نو الله دې وکړي چې وطن کې هم لږ سوکالي راسي نور امنیت هر څه ده الحمدلله ستا ټولې ویني داسې ډېر مشکل نشته صرف یو د کار روزګار او د کسب مشکل ده نو را به سو اصلي موضوع ته د ښکته موضوع باندې به خبرې وکړو نو الله دې وکړي چې دغه خلک په خیر سره شهیدان سي او د دې پانی دنیا نه لاړ سي نو دا به ډېره ښه خبرې نو یو دا وه او دوه خبرې مې د رحماني صاحب ته کولې که خفه م نسي رانه نو یو مې دا خبره کوله چې موږ حق غواړو د مسلمان دپاره که نه نو دغه به موږ صرف د افغانانو دپاره غواړو که د ټولو مسلمانانو دپاره یو پوښتنه دا به راته ووایي او دویمه خبره دا ده چې نه پوهېږم دغه کلمه چې دا یوه ده او که دا دوه دي لکه لا اله الا الله محمد رسول الله دا یوه ده او که دا زه چې وایم دا بیله ده او رحماني صاحب وایي دا بیله ده او که تی وایي دا بیله ده نو ما صرف دغه د دوه خبرو پوښتنه نو بیا کوه یو څو سواله لرم تی نه جواب یې کې نو مننه به یې تی نه صرف د دوه خبرو د جواب راکړي چې موږ د مسلمانانو دپاره لکه حقوق غواړو دا به صرف د افغانانو مسلمانانو دپاره او که نه ټول مسلمانان موږ ته یو شی دي که نه او کلمه چې ده د موږ یوه ده او که بیله بیله ده بس رحماني صاحب کمیک د خلاص کې او ناستې مننه ژوندی اوسئ الله دې باعزته لره ګورئ دلته ته د کلمې خبره وکوله موږ او تاسې ټول امت مسلمه مؤمنان چې راټول یو پر دغه کلمه راټول یو الحمدلله او دې کې خو هېڅ شک نشته ده چې موږ او تاسې څه ځان ته غواړو باید بل ته هم وغواړو که په حیث د مؤمن ووایو چې په د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې مؤمن ځورېږي درد احساسوي طبعا باید موږ او تاسې هم همدردي ورسره ولرو ستا نظر هخوا ته دی چې هخوا خلکو باندې باید موږ ودردېږو د هغوی حالات هر څه باید موږ درد کړو یوه بله مسله زه د آخر کې دا خبره کوم بیا پاچا صاحب درنه مرخص کېږم پاچا صاحب نړیوال او منطقي هیوادونو ته افغانستان ښه معلوم ده دا څوک چې د اکثریت خبرې کوي د ویانا د غونډې خبرې کوي آیا د خارجان دومره ناپوهه دي چې دوی نه پوښتنه هم نه کوي چې تاسې اقلیت خبره کوي په 4 کلونو کې ستاسو تحرکات څه دي د دې ځواب څوک لري نه ته خو دلته دا پوښتنه کوې چې زه دلته غونډه هم نیسم دلته تحرکات هم کوم یاغیان او دغه لږه کوي تا په 4 کلونو کې کوم دستاورد ده خارجان خو افغانستان ولیده خارجان دلته راغله ګوټ ګوټ د افغانستان یې معاینه کړه آیا هغوی پر دې باندې نه پوهېږي چې اقلیت او اکثریت دا څوک دي د تاجک د ادرس نه هیڅ کله د دوی استفاده نه کوي ښه د په خلاصو غوږو باندې واوري که شمال وي که شمال شرق وي په یوې نقطه کې هم دوی تحرکات نشي کولی خاص د شخصي امتیاز په خاطر باندې دا غونډې چې دوی نیسي د خپل امتیاز د خاطر باندې دا کوم نتیجه نه ورکوي ښه مطمئنه پر دې باندې اوسئ دوی د 1000 وارې نور هم دا غونډې وکړي هغه هم مشاورین لري هغه هم د مشورې خلک لري یو پوښتنه هم ترې کوي چې ته مانه پیسې غواړي امتیاز غواړي د امتیاز په بدل کې کار درنه غواړم تا په 4 کلو کې کوم ځای کې تحرکات کړی ده تر اوسه دې څه کړي دي خو دا ډېره واضح مسله ده هیڅ کله له دغسې خبرو نه مه هغه کېږئ ویره مه لرئ
دا مو هیواد دی که هر څوک د هیواد لپاره بد نظر لري دفاع په موږ او تاسې باندې کلکه لازمه ده هیڅ کله به نه شاته کېږو مننه صاحب ډېر وبخښه کېنه زما دا دوه خبرې ما تا نه پوښتنه وکړه تا ویلې چې کلمه ټوله یو ده نو که چېرته موږ ټول حقوق مسلمانانو ته یو غواړو پاچا صاحب هم د دې خبرې ګواه ده دا ناس میلمانم او دلته نور هم دا 700 کسان ناست دي دا د دې خبرې شهیدان دي دا ټول دې کې داسې کسان دي چې د هرې وبه 10 او 40 او 50 کاله عمرونه دي کې هم د 15 کلن او 6 کلن ماشوم ورته نه ده ناست ځکه د موږ خبرې د سپینګیرو خبرې په درندو خلکو درندې خبرې ښې لګېږي دقیقا که پام وکړې نن یو څه وخت مخکې په دې ښکته وطن کې چې په افغانستان کې به څه هغه کېده نو دوی به چنده ټولوله همدې طالبانو عام خلکو ملت نه ټولوله دوی به دا چنده ټولوله د مسلمانانو د بقا دپاره او افغانستان کې جهاد او افغانستان د کفارو نه خلاصول ولې په افغانستان کې اوس چنده نه ټولیږي چې دغه ښکته د موږ مسلمانانو نه موږ د پنجاب کفارو نه خلاص کړو یو دویم ولې نه کېږي طالبان دا ولې نه زغمي دا یو ځکه کېدای دا بیا هغه البته مسلمانان ورته نه ښکاري که څنګه دویمه خبره تا د کلمې وکړه که چېرته تاسو وایئ چې کلمه ټوله یوه ده تا لږ مخکې یوه خبره وکړه وایي راځئ چې د سپین بیرغ لاندې ژوند تېر کړو که نه ولې دا ما درې رنګه بیرغ باندې کلمه نه ده لیکلې دا ته نه منې ګورئ زه د دې خبرې ځواب درکړم ډېر په بخښنې سره که بیا چېرته ته دا د موږ درې رنګه بیرغ باندې چې کومه کلمه لیکلې ده او د سپین بیرغ کلمه یوه بولې نو بیا ته د ما دا بیرغ ولې راخطا کوې د تا د طالبانو ولې دا د ارګ نه م راکوز کړه د بل جنه بیا هغه هر شی م ورپسې پرېږده د ارګ نه دې راکوز کړه ما سې په غاړه کې اچولې ته ما ولې وزنې دا خو کلمه لیکلې ولې ته دا کلمه نه منې یو پوښتنه زه تا نه وکړم جناب وارث صاحب د پنجاب مرتد اداره خپل د ځان دشمن ګڼي بالکل د تحریک او د تحریک د مجاهدین امارت اسلامي ترمنځ که ته دلته شین بیرغ جګ کړي هغوی سپین محمدي بیرغ دی منځ کې فرق راځي ګوره تقسیم کېږي نه ما ته ځواب غوټ راکړه تقسیمېږي دا خلک نه ګوره دلته زه ما ته داسې ځواب راکړه اخوا ته هم خلک هم هیلې لري ارمانونه لري هلته هم د وطن او ملت پالنې په نوم باندې ډېر څه زمزمه شوي که هغه خلک بیا دلته ولس ده ګورئ یو څه نه چې زه یو خبره وکړم وارث خانه د ستاسې په منځ کې ګورئ رحماني صاحب ګوره د بیرغ مسله داسې ده ګوره چې تاسې یو څو کاته په سوریه کې حکومت بدل شو هېڅ شی هم بدل نه شو خلک د بیرغونه دا نه بدلوي ګوره دا اوس ته هم په دې پوهېږې زه هم په دې پوهېږم ډېر په بخښنې سره که د موږ دا بیرغ اوس که د امریکا راغلی وه اشغال و موږ یې منو که د هغوی بیرغ وای دلته او تا لرې کړی وای او موږ په دې جنجال کړی وای موږ ملامت وو خو د موږ په بیرغ کلمه لیکل سوې ده واوروره ته دا کلمه منې یا نه نه کلمه مني هغه کې کوم شک نشته الحمدلله مسلمان یم موږ ته ټول مسلمانان یو زه دې پوه کړم ګوره د اسلامي اماراتو ته څو غلطیانې ښیم موږ ولس موږ دا خبرې کوو دلته په میډه اوله خپم نسي رحماني صاحب نه وارثه ما ته ټیم راکړه بیا صدیقي صاحب ته ټیم راکړه اولنۍ غلطي دا وه چې کومه ملي اردو موږ لرو دا دې راغلی په کار دا وه چې اعلان یې کړی چې ټول خپل خلکو خپل وظیفو ته راشي ښه ده که خرابه ده ختمه شوه قصه دویم دا دی چې ضرورت نه چې اسلامي امارات د افغانستان اسلامي حکومت اسلامي امارات چې د کو طالبانو ته دا شی ادا کړو بله غلطي دا ده چې بیرغ څه ګناه کړه بیرغ دې ولې راښکته کړو ملي سرود دې ولې ختم کړو مکتبونه دې ولې بند کړه کار د اهل کار ته ولې ونه سپارلو قانون اساسي شو ګوره دا نقطې دي چې دغه حکومت دا غلطیانې وکړي او په دې باندې دې پوهېږي رحماني صاحب خبره زه نه کوم غټ وزیران د امیران د رئیسان یې چې دا موږ غلطیانې کړي اوس دغه بیرغ باندې ملت یې دنه غواړي ته ملت ته حق ورکوې که نه ورکوې که نه د ملت غوښتنه ده اوس ته دا خو مه کوه چې ته 1 لک یا 2 لک یا 10 لک یا 15 لک ته د 40 میلیونو انسانانو حق راوالې سې مهربانه ویې خو هغې ته حق نه ورکوې نو دغه خبرې دي چې د فاصلې د نظام او د ولسونو ترمنځ راځي دې په دې باندې نه پوهېږي اوس دومره پرې زور نه ورکوي که نه چې چوکۍ باندې څوک ناسي دا غلطیانې هم جمهوریت وکړي دا غلطیانې هم خلقیان وکړي زه اکثر یو خبره کوم زه وایم دا د خلقیانو د طالبانو ترمنځ دومره فرق نشته ځکه ما ته یاد دی د نور محمد ترکي حکومت هغې هم چې راغله چې بیرغ یا خوا کو
وروره فرمانونه به یې رایسته شش اعلان کو یعنې ډېر په وطن مین خلکو خلقین ما ته معلومات یې زه خو د لږ عمر سړی نه یم د ډېر عمر سړی یم ما پکې مکتب ویلی په هغې کې څه ناسته د نور محمد ترکي او حفیظ الله امین په حکومت کې نو په هغې هم دا غلطیانې وکړې او دې مقه غلطیانې تکرار کړي دا شیونه نه بدلیږي نو زه فکر کوم چې دا به ستا جواب به ته اغوستې نور به نور مرګرو له ټیم ورکړو اجازت وي باچا صاحب سلامونه به وکړو یو جوړ په خیر به وکړو ډېر وخت منتظر کړی یم الله دې جوړ او روغ راته لره همیشه خوشحاله اوسې ستا اجره دې همیشه دغسې د پښتنو د کورونو او د ځایونو سرشاده ژوند په باره کې چې کوم فکرونه تاسو لرئ په ډېرې بخښنې سره بیا زه در څخه ځمه یو 15 وړې مسلې دي چې زموږ پښتانه اوس ورسره مخامخ دي بې له تعصبه څخه الحمدلله پښتانه یو پر دې مځکه باندې حق لرو لکه نور خلک چې حق لري موږ هم دغسې حق لرو نور به پرېږدو خپلو کارو ته چې خپله کوي موږ چې کوو هغه به کوو او په دې باندې نن ډېر خوشحاله یم چې پر یو داسې موضوع باندې لایف راول دي چې زما پښتانه بیا مړه کېږي او دلته بیا زه خوږېږم دلته بیا ما ته توپک را رسېږي او زما پر سر وهل کېږي زه خو په دې فکر باندې یم چې دغه مړو پړه نور باید د پښتانه د دې نه خلاص شي چې هم مړي هم پړي دلته الحمدلله کله نور خلک چې اشرف المخلوقات جوړ شوي دي الله جوړ کړي دي موږ هم همدغسې جوړ کړي یو او دغه ژبه ده په دغه جامه باندې یو په دغه فکر باندې یو الحمدلله اسلام مو منلی دی په ژوند باندې پوهېږو لکه مخکې چې پر بیرغ باندې خبره وسوله بالکل په دې باندې پوهېږو چې سیاست د دنیا څه وایي او د څونه زوړ بیرغ چې وي او ډېر عمر پاته شوی د همغه بیرغ په دنیا کې احترام شته داسې نه چې پښتنو ته یا مسلمانانو ته یا نه مسلمانانو ته دلته زموږ پر دې باندې مسله نه ده چې ستا پر بیرغ سپینه کلمه نوشته توره کلمه نوشته ده او زما پر هغې باندې په بل رنګ باندې نوشته ده پر کلمه باندې زموږ جنګ نه دی زموږ چې مسله جوړه ده د ننه د حکومت سره پر دې نه ده جوړه چې تا چپه کوو ولې ډېر مو چپه کړه پای مو څه سو زموږ چې مسله د دوی سره په کوم تنقید باندې کوو په دې خاطر باندې کوو چې سره یو ځای سو او ډیر سو دا لرو بر دغه خط منځ څخه ولاړ سي دا زموږ پر زګر کش سوي په دې فکر باندې بالکل دغه ستا په خبرې په تاکید باندې ستا خبرې په تایید باندې چې بالکل یو تاریخ غړپ دی د اخوا پښتانه دي نور وچ شي دا تاریخ غړپ ځان دې ځنې خلاص کړي د دې خبرو څخه د دې روزانه وژلو څخه چې خلک به مو بیا هجرت کوي خلک به بالکل دلته زموږ ورور ویل چې زموږ دروازې خلاصې دي او دوی ته د دوی خپل کور دی موږ ضرورت نشته چې ورته وایو چې تاسې دلته راسئ هلته ولاړ سئ که کابل ته راځي که کندهار ته راځي که بدخشان ته راځي هر ځای چې راځي دوی زموږ وروڼه دي لیکن د دې مصیبت څخه په یو ورځ ځان خلاصوي یو وخت به دوی دا فکر ځان ته پیدا کوي چې نور څه وخت به موږ وزیران پر یوه کونج باندې مهاجر وي او پر بل کونج باندې به وال کېږي حقونه یې خوړل کېږي په دې باندې دوی ټول پوهېږي داسې نه الحمدلله تحصیل کرده دي جنګ یې په ملک کې نه دی سوی البته د استعمار لاندې دي د انګریز د استعمار لاندې د ډېر وخت څخه د سوونه کلونه پر تېر سوله پاچا خان دې خدای تعالی وبخښي د ټولو مردګانو سره د هغه ځای څخه چې دا مبارزه را شروع ده د نن ورځې پورې کومه مبارزه چې مخ ته ځي بالکل موږ تاسې باید په دې باندې یو زکام یو په یو اواز باندې یو چې راسئ نور ځانونه خلاص کړي د دې څخه اصلي جړ چې چیرې دي چې د پنجاب پر کومه منطقه باندې دي او څوک دي په څه شکل تاسې غونډه کې اشخاص دي الله همیشه راولي ډېره مننه مولا صاحب د صدیقي صاحب نمبر دی بیا به نمبر د مصطفی ورور دی بیا فکر کوم چې روغ لیونی
د دې نمبر دی نو بیا ان شاء الله لایو بندو بیا پر باندې څو خبرو کې مهرباني وکړه تاسو سره کې تاسو نمبر تاسو کوشش وکړئ پاچا صاحب تاسو ته ټول ملګرو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پاچا صاحب ډېر ښه موضوع دی راوړې د الله د اجر درکړي په دنیا او په آخرت. اول خو را شوې د موجوده نظام پاک لایز دا نظام هېڅوک د چا پلار هم نشي ړنګولی خو دا ړنګۍ خپل عمل به د دی ړنګۍ د خپل کم چې دا کم دعوګیري دی کوي که نه دی وایي موږ جهاد کړی جهاد یوازې طالب نه دی کړی ملا هیبت الله نه دی کړی ملا حسن نه دی کړی هر چا کړی په افغانستان کې داسې کورنۍ نشته چې هغې مړي نه دي ورکړي هغې شهیدان نه دي ورکړي زنانې نه دي مړې شوي ماشومان نه دي مړې شوي سپین ږیري نه دي مړې شوي حیواناتو پورې نه دي وژل شوي ټول ولس جهاد کړی دی ټول ولس دردلی ټول ولس کړېدلی دی دی داسې یو دعوې کوي دی داسې دعوې کوي چې بس دی سم یو خدایي نظام احساس کړی دی. هلکه ولس سره لاس یو کوي ولس لاس کې ونیسئ ولس ته توجه وکړئ ولس مه خفه کوئ ولا دا داسې دردېدلی ولس دی که دا یو ځل اوف یې درپسې وکړو ولاکه نه په افغانستان کې ځای وشي نه په پاکستان کې ځای وشي نه په ایران کې ځای وشي نه در باندې په آینده کې څوک اعتبار وکړي نه ستاسو په دین څوک اعتبار وکړي نه ستاسو په جهاد څوک اعتبار وکړي نه ستاسو په خولو باندې څوک اعتبار وکړي. راشئ ولس هم ونیسئ ولس ته کار زمینه برابره کړئ بار دا خبرې کوو بار دا خبرې کوو چې ولس سره کار زمینه برابره کړئ او ولس چې دی لاس کې ونیسئ ولس مه خفه کوئ ولس چې دی وځي د نه ځوان نسل در نه ووت ډاکټر در نه ووت انجینر در نه ووت پوهه خلک ټول د نه ووت هغوی پوهېدو چې زموږ افغانستان کې نور آینده نه جوړېږي موږ ته څوک کار نه راکوي. تا ماته چې د سیتامي رئیس ته ملا مقرر کړی مثلا د زراعت رئیس ته ماته ملا مقرر کړی ټول هغه بیچارهګان په کار چېرته پوهېږي ملا ماته محاکمې ته ویسه مولوي ماته دغه ته ویسه چې هلته د الله په کتاب د نبي علیه السلام په حدیثو باندې فیصله وکړي نور کار اهل کار ته وسپاره او مکاتب خلاص کا نور تا سره ولس ته مشکل نه لري ولا چې نړۍ درته یو ځای شي چې ولس ځنه خوشحاله ولا که در باندې چا دا کولابین ملابین نه چلیږي دا دوستم او دا فاسق او دا فاجر خلک دا غاصب دا ظالم دا خلک نه چلیږي خو که دا نظام تخریبیږي او خرابیږي دی به د خپل عمل او د خپل کړنو د لاسه دغه کوي نور د کیس هم نشته دی پاچا صاحب نړۍ هم تجربه شو په افغانستان کې تجربه وکړه افغانستان کې ډېر وخت تېر کړ ټوله نړۍ راله افغانستان ته هېڅ یې ونه کړه خو که دا نظام خرابیږي خپله به د طالب د لاسه خرابیږي د بل لا کولابین مولابین دا دوستم موستم او خلیلیان ملیلیان دا خلک نه چلیږي بالکل جمهوریت هم د جمهوریتان ته خپله جمهوریتیانو شکست ورکړو بس که خرابیږي د طالب د لاسه به خرابیږي زما دا خبره تکراروئ چې جمهوریت کې مې کړې وه ما چې نکټۍ والا سم شي پټګي والا در باندې راځي طالبان ماته ښوده او اوس دې ته چې پټګي والا سم شه بیا در باندې نکټۍ والا راځي چې دا کوم ډول پاچا صاحب که د دوی د ذهن خلاف د دین خلاف نه که د دوی د ذهن خلاف خبره وي ته الحاد ته کار کې ته ملحد یې ته دا شی ته سیکولر یې ته دا شی ته دا شی دغه تېر چې چا مکتبونه ویلي دي هغه ټول الحادي فکر لري هغه میندې خویندې چې وي هغه ټولې چې فاسقه فاجرې وي موږ په خپله اورېدلې دی وایي موږ ته اوس یې راوړه نو اوس ستا ته د کوم ځای نه کوم خو موږ اورېدلې هم د دې خلکو نه مو اورېدلي دواړه درته وایي خبیثه د کفارو غلامه ته د دین نه نه خبر ته د دین نه خبر یا وروره دا جهاد ولا که نه ملا هیبت الله کړی ولا که نه ملا اخون کړی ولا که نه حقاني صاحب کړی دا موږ هم کړی زموږ پلرونه هم کړی زموږ ورونه هم کړی زموږ خاندان هم کړی موږ شهیدان ورکړي ټولو کور موږ دردېدلي موږ غربت تېر کړی فقر هم تېر کړی دی خو دا به دی خپله که تخریب یې نه کړي خپله دا ولس لاس کې ونیسه ځان اصلاح کړي ټوله نړۍ دا کولابین مولابین دوستمین مستمین بار زه دا خبره کوم خلیلیان مدینه د دې خلکو کار نه دی او دا فاسق خلک دی بیا په موږ الله نه مسلطوي خو دی د ځان اصلاح کې خلاص دا موجوده خلک د ځان اصلاح کې بغیر راځو د پاکستان د جهاد په وخت کې دغه کوم یو مولوي صاحب تېر چې مخکې لاړه سین امیده مولوي صاحب یونس نه بل دې نه مخکې چې هغه خلکو چې پوښتنې ترې کولې رحمتي صاحب که څه رحماني صاحب ډېرې احساساتي خبرې وکړې ډېرې دغه خبرې وکړې خو رحماني صاحب د خولې نه موږ د وطن د هېواد د آبادۍ د هېواد د پرمختګ یوه خبره وانه اورېده رحماني صاحب خبرې چې وي ټولې هغه خبرې وي چې احساساتي خبرې وي نه پکې د هېواد د پرمختګ خبره وه نه پکې د هېواد د آبادۍ خبره وه نه د ولس د خدمت خبره وه ټولې هغه احساساتي خبرې وکړي او دا هغه څه دي چې د پاکستان فوج غواړي چې په خیبر پختونخوا کې یو څوک پیدا شو د جهاد اعلان کړي دلته اړیګړی اساس شي مو رحماني صاحب وایي الحمدلله ډېر زه به فتوحات وګورم رحماني صاحب ته څه شی فتوحات کې ته ځې پښتون پاسېږي هلته بل پښتون وژني د هغې ځای نه بل پښتون پاسېږي په افغانستان کې پښتانه وژل او دا هغه څه دي چې پنجاب مرتد ریاست یې غواړي
ته لاړ شه پنجاب ته، ته لاړ شه سند ته، ته لاړ شه چې لاټکاني ته. د پاکستان دغه مليان وانه باید غوږ وکړي چې دا کار وکړي. دا کوم چې دا خو لکه جهاد باندې فتواګانې دا په افغانستان باندې ورکولي دی باید راپاتې. رحماني صاحب ته خبرو تناسي تا ته جهاد دا دی اوس تا ته خو جهاد داري چې ته ولست د رزق پیدا کې، ته ولست د کار زمينه برابر کې، ته ولست خوشاله کې، ته ولست پښتنه وکړي څوک نار دی څوک دغه دی. ته راځي ما ته خیبر پښتونخوا کې جهاد کې یو پښتون پاتې کې بل پښتون وژني. لاړ شه پنجاب ته چې ته پنجاب ته لاړې چې پرې چې تاسو سره خلونه دي ټول د سپین بیرغ لاندې ودرېږي نو چې تاسو سره د سپین بیرغ لاندې ودرېږم. رحماني صاحب ته لاړ شه زه پاسې زه لاړ شم ته خپل پښتون ورور وژنم. آیا ته پنجاب ته تلې رحماني صاحب؟ ته خو د پنجاب نوم واخله دا خو ته خو د ټیک ټاک کسې رالی ټیک ټاک کې موږ سره خبرې وکړې. آیا دا خبر ستا د مشر نه موږ اورېدلې ده؟ کوم مشر نه موږ اورېدلې چې په پاکستان جهاد فرض دی؟ خو دغسې رحمت تم راشي زم راشم ته خو زما غوندې سړی ساده سړی تم وایې چې جهاد او زه مې چې جهاد. ته کوم یو ستا مشر ویلي چې په پاکستان باندې جهاد فرض دی؟ لکه څنګه چې د امریکې خلاف وي یا د برطانیې خلاف وي یا د یورپ خلاف وي کوم یو ملک ته خو ما ته وښیه د طالبانو کوم یو مشر ویلي چې په پاکستان جهاد فرض دی؟ خو دا هغه سړي چې د پاکستان مرتد ریاست د پاکستان فوج غواړي چې په خیبر پښتونخوا کې داسې څوک پیدا شي چې جهادي که هغه د افغانستان د اړخی که د پاکستان د ملایانو د اړخی کار څوک چې پیدا شي هلته اړې ګوړې اساس شي. په پنجاب او په لاهور او په کراچۍ او په دې ځایونو کې چې چمپیونز ټرافي نه کیږي زما په خیبر پښتونخوا چې د تباہ برباد نو د هر څه یو گیم دی هیڅ هم نشته. پاچا صاحب د پښتون وژنه ده افغان وژنه ده او دا الله مکه چې خبره بل طرف ته لاړه نشي. ډېر زیاته به کمې زیاتې را نه خبره نه ده. ګورئ زما په دې خبره ځان پرې کوي دغه مليان دي ورشي دغه جهاد ته که نه تاسې دې باندې زور ولې نه کوئ؟ د پاکستان مليان دي د جهاد ته ورشي دا افغاني مدرسه دي بنده کړي ټول د جهاد ته ورشي به ما سره موږ منو که نه ختمه خبره. پاچا صاحب که د جهاد خبره شي او که د کفر خبره شي کنه زه 15 ملکونو ته تلم. پاچا صاحب تاسو به یو هیرا منډۍ ته نه تل ما د هیرا منډۍ لیدلې ده پاچا صاحب والله چې لاړ شي قسم په خدای چې توبې وباسي توبې والله چې توبې وباسي توبې بس چې زه ته د هیرا منډۍ قصې راته وکم په دا بالکونونو سره په دې دا تورې د انټینې ناستي او راشي راځي کې شي په کوڅو باندې تاسو څنګه وهاله مې غاګوا نور مخه مګه ګوره او زه صرف جهاد زما د پښتنه خاوره باندې روا ده. زه جهاد په پښتنه خاوره باندې نه منم تر څو چې پنجاب ته لاړ نشي هلته چې لاړ زه منم چې بیا جهاد شته. مننه صادقي صاحب فکر کوم چې لمبر د مصطفی دی که روغ لیوني ورور دی مهرباني مصطفی صادق پاچا صاحب مننه ټولو ته په پښتنه مینه باندې سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ صحت په جامه باندې پوره شي. پاچا صاحب سره ډېر مدابات بیا یو ځل مخاطب کېږم. پاچا صاحب ډېره ښه موضوع راوړې پاچا صاحب ټولې موضوعګانې ښې ټول پروګرامونه ښه دي د وطن د ملي ګټو لپاره او د وطن د استقلالیت لپاره د خپل د خپلو خویندو د خپلو افغانانو بچیو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي. الله دې د په ژوند کې برکت واچوي. الله دې ورته نور هم توفیق ورکړي چې د خپل قوم او د خپل ولس لپاره دغه کار وکړي همدغه په آخرت کې په درد خوري. راځو د پاکستان موضوع ته. زه د پاکستان په دوه اړخونو باندې خبرې کوم. اول اړخ دا دی چې د اوسنۍ کوم ملي قیام یا په کورمه کې وشول یا په نورو ځکه چې کېږي د معلوماتو په حساب باندې امکان ولري چې په سبا یا په بل سبا همدغه هفتې اخره کې په در خیبر کې دا ملي قیام وشي. هلته هم جرګه روانه ده هلته هم دا کار کوي او سره په خوا کې به د باجوړ خلک هم ملي قیام ته لار هواري هغوی به هم کوي صافي قوم او مومن قوم دوی دواړه طرفه چې کوم علیزي قوم دی او صافین دی او مومن دی که نه دوی به ملي قیام ته لار هواري. زه یوه خبره بله ته کوم پاچا صاحب انشاءالله دا کال یاد وساته دغه 2015 زموږ ستاسو د وړاندې به ډېر لوی بدلون به کېږي راځي په پاکستان کې. داسې بدلون به راځي که ژوند وفا وکړي انشاءالله الرحمن چې په اټک باندې مې در باندې اتړې ونه کړې بیا په مخ لاړې راته وکړه په دغه اتړ کې به د دغې ځای نه به ځو دا زه په اطمینان سره وایم ځکه چې امریکا جمع غرب دا په دې شي باندې متفق شول چې په افغانستان کې که دوی غواړي چې په مرکزي اسیا کې دوی پاتې شي او د دوی اثر سروخ پاتې شي دوی په دا 20 کاله کې و تجربه کوي پرته د پښتانه د کام نه هیڅ دوی سره بله لاره نشته دی هیڅ لاره نشته دی. ګوره زموږ تاجک ورونه وازمل شول ناکام شو هزارونه وازمل شول ناکام شول څومره چې د په افغانستان کې لږکۍ قومونه دا ټول وازمل شول ناکام شو جهادي تنظیمونه وازمل شول ناکام شول. اوس د اوسنی موجوده نظام چې ناست دی د دې ځینو مشران هم ازمل کېږي
خو هغه هم د ناکامۍ په لور باندې روان دي او دغه ناکامي که خدای نغسته دوی په دغه طریقه باندې روان دا به د افغانانو دپاره ډېر یو لوی سرخوږی بیا دومره یو لوی سرخوږی به وي چې دغه په تیر 50 کلن یا په 40 کلن جنګ باندې بیا موږ شکر وباسو دا به داسې یو غټ د بوسکشۍ میدان د افغانستان نه بیا جوړ شي ځکه که دا ځل جګړه راځي د درې هېوادونو منځ کې راځي چین وروس امریکا او افغانان بیچارهګان ډېر کمزوري دي موږ قوم ډېر ولس موږ ولس ډېر زیات کمزوري دي نور دا توان نه لري چې د دومره سختو قدرتونو په لوبو کې د هغوی د ملي ګټو دپاره دا قرباني شي زموږ قوم زموږ ولس قرباني شي تاسو وګورئ چې اوس د وزیرستان د کروماټو دپاره او د سیپیک دپاره چې دی د چین لوی پروژې دپاره د محکوم افغانستان پښتانه قرباني کیږي هغه په درنګز باندې وجل کیږي انتحاریان پې کیږي ډرون حملې پې کیږي اپسول جازونه پې بمباري کوي حتی دلته د تورسرو بېزتي کیږي د سپین ږیرو بېزتي کیږي رسول الله مبارک په چې کله په خندق جنګ کې یعنې څومره د خندق غذاګانې چې شوي دي څومره چې غذاګانې په اسلام د حضور پاک په وخت کې شوي دي په هر غذا کې رسول الله مبارک صحابه او مجاهدینو ته امر کړی چې په زنانه باندې او په ماشومانو باندې او په سپین ږیرو باندې به رحم کوئ دلته زما سپین ږیری 70 کلن 50 کلن 80 کلنه زړه مور زړه ورکوټ زما بچی د شپږ میاشتو بچی هم نه بخښل کېږي هغه د اپسول جازونه د پاکستان 14 جازونه بمباري پې وکړي بیا په تلویزیون کې ښایي چې موږ دومره